بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین آیتن ګوري هغه کسانو ته اوتو چې ورکړل شوی د ورته نصیبا سبرخه من الكتاب د کتاب نه چې مراد تورات دی. یؤمنون باوجود د دینه ایمان راوړي دوی بالجبت په بوتانو او طاغوت او په شیطان باندې د بل گمراه کولو د پاره. ويقولون ويل للذين ببارد هغه کسانو کې کفرو چې کفر کړي دي مشرکانو ته د غید شرک په باره کې وایي هؤلاء داخلك اهدا زیات رسیدونکي دي من الذين دغه کسانو نه امنو چې ایمان راوړي دي سبیلا حق لارتا. اولئک الذين هم دا خلق دي لعنهم الله چې لعنت کړي دي په دوی باندې الله. ومن يلعن الله او هغه څوک چې لعنت په وکړي الله فلن تجد نشربون ممیت له داغه د پاره نصيرن څوک مددگار. ام لهم آیشت د پاره د دوی نصیبون صبرخه من الملک د بادشاہینا. فاذا لا يؤتون الناس الله فرمایي چې چیرته د بادشاہینا صحیح سور کم نو د خپل د بخل وجنا فاذا لا يؤتون الناس پس په دغه وخت کې باور نکړي خلکو ته نقیرن په اندازه د داغ د کجوري هیڅ چیز. ام يحسدون الناس آیا حسد کوي دوی د خلکو سره علامه آتاهم الله باغ څه چې ورکړي دی دوی تعالی من فضله د فضل خپلنا فقد اتینا پس یقینا ورکړي ومنګه آل ابراهیم اولاد د ابراهیم علی السلام تعالی کتابونه والحکمت او په د دین وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړي ومنګه دوی ته بادشاہي ډیره لویا. فمنهم من آمن پس باجی د دوی نه غسوک دي چې ایمان راوړي دي به په کتابونو باندې ومنهم من صد عنه او باجی د دوی نه غسوک دي چې منشو مخې واړولو دا غینا. وکفا بجهنم سعیرا او کافی دی د کافرانو د پاره دوزخ بل کړی شوی.